جنایت لنډه کیسه نصیر احمد احمدي د سهار په خړه کې د پولیسو یو موټر لنډ راتاو شو خو دا ودرېد. دروازې خلاصې شوې، عسکري بوټونه تر خنګرو واورو پټ کړل، ولاړو خلکو لار ورکړه. عسکر تر یوه 14 کلن هلک راتاو شو. هلک یو پوخ دیوال ته ولې لګولی و، سر یې کېن، لور ته ځوړند و، په تورو ګاډګوتې ویښتو یې نرۍ پاخه پرته وه. یو عسکر پر ملا کوږ شو، د هلک پر سپینه غاړه یې ګوتې کېښودې، خپلو ملګرو ته یې وکتل او 2-3 ځله یې په منفي بڼه سر وخوځاوه. چوپه چوپتیا وه، ولاړو خلکو پنډ کوټونه اغوستي وو، څېرې یې نیولې وې او له خلو څخه یې مړه تاوونه پورته کېدل. یوه عسکر وپوښتل څوک یې پېژنئ؟ د خلکو ځواب منفي و. عسکر خپلو ملګرو ته اشاره وکړه، دوی ټوپکونه غاړو ته واچول، وچ کلک جستیله واورې پورته کړ او د موټر په باډۍ کې یې ترپال پې وغوړاوه. شېبه وروسته موټر پاخه سړک ته وخوت، خلک هم په خپلو کارونو پسې لاړل. واوره کې د یو چا د ناستې ځای نږدې ګڼ پلونه او د موټر لنډه راتاو شوې توره لیکه لا ښکارېدله. د پولیسو څارنوال یو دوسیه راپورته کړه، پاڼه یې واړوله. عدلي ته د هلک مړینه طبیعي ښودلې وه، لیکلي وو چې د یخنۍ له لاسه مړ شوی دی. د جرمه جنایت کومه نښه یې نه ده موندلې او د خپلوانو د نه پیدا کېدو په خاطر د ښار په عمومي هدیره کې خاورې پرې واړول شوې. څارنوال ولاړ شو، دوسیه یې په المارۍ کې کېښوده، بېرته پر څوکۍ کېناست، د میز پر سر یې بټنې ټینګه کړه. له زنګ سره یو وچ کلک سړی په وره کې ودرېد. بیړه یې وویل صاحب. څارنوال چای وغوښت، سړی په منډه له دفتره ووت. څارنوال د میز له سره یې وبله، دوسیه راپورته کړه، څو پاڼې یې واړولې خو ډېر ژر یې بېرته پر میز کېښوده. یو ارګم یې ویست، خپله په ککرۍ یې وګروله، ریموټ ته یې لاس کړ، د تلویزیون چینلونه یې واړول، په یوه کې کارتون، په بل کې څو مستې نجونې نڅېدلې، درېیم چینل یو تود سیاسي بحث خپراوه. څارنوال بېرته دوهمه بټنه ټینګه کړه، د تلویزیون په پرده د نجونو نڅا راغله. دا وخت یې موبایل وشرنګېد. څارنوال د خپلې کورتۍ جیب ته لاس کړ، موبایل یې غوږ ته ونیو، ور یې ویل مهرباني وکړئ څارنوال. له مقابل لوري لړزانده غږ واورېدل شو. یوه مهمه خبره در لرم، امر کوئ. یوه اونۍ مخکې سینما ته نږدې پولیسو یو مړی وموند. څارنوال په بیړه وویل او یو هلک یخنۍ وژلی و. په ټلیفون کې ټوخې واورېدل شو. وروسته مقابل لوري وویل په ظاهره یخنۍ وژلی و خو تر شا یو لوی جنایت پټ دی. څارنوال په بیړه وپوښتل تاسو څوک یاست؟ له کوم ځای خبرې کوئ؟ ټلیفون قطع شو. څارنوال ژر د میز پر سر ایښې ګوشکۍ ورپورته کړه، یوه لنډه نومره یې ووهله، ویل زما دفتر ته راشئ. لنډه شېبه وروسته په دفتر کې یو په ونه لوړ سړی ولاړ و. څارنوال 2-3 ځله خپل موبایل سکرین ته وکتل، په کاغذ یې یوه نومره ولیکله. کاغذ یې ولاړ سړي ته ونیو، ویل غواړم پوه شم چې د تلیفون دا نومره د چا ده، له مخابراتو پوښتنه وکړئ ژر. سړي کاغذ ور واخیست، په بیړه له دفتره ووت، تر غرمې ورکو. کله چې بیرته راغی څارنوال ډوډۍ خوړله. څارنوال سړي ته د کېناستو بلنه ورکړه، وروسته یې په ډکه لهجه وویل څه درک دې ولګاوه؟ او صاحب ټلیفون له یوې پیسې اوڅخه شوی و. ټلیفون چې ویل چې د 9 بجو په شاوخوا کې دوکان ته 3 تنه ورغلي وو. لومړی یوه پیغله وه چې پوره 10 دقیقې خبرې کې، بیا یو ځوان په خارج کې د چا سره غږېدلی و، وروسته هغه یو بوډا ته وار ورسېدلی و. څارنوال له مستو ډکه کاشوغه ورپورته کړه. سړي ور وکتل، د بریتونو لاندنې تور ویښته یې په مستو سپین و. څارنوال وویل د بوډا په اړه یې نور څه معلومات درلود؟ صاحب ویې ویل چې د ورځې لسګونه تنه ورځي، دی د هر یوه څېره ذهن ته نه چې سپاره یې، خو دومره یې په زړه و چې بوډا که سوړنې سترګې درلودې، وزه یې غټه وه، او کله چې د ټلیفون پیسې ورنه اخیستلې نو ټلیفون چې د کباب بوی احساس کړی و. څارنوال ویل پیدا به کو صاحب، ګرانه خبره ده، دا ښار دی، دلته بې شمېره خلک ژوند کوي. څارنوال یوه شېبه غلی و، وروسته یې د میز پر سر لوېدلې یوه وریجه ورټوله کړه، په غاب کې یې واچوله، ور یې وویل رښتیا وایي موندل یې ګران کار دی، باید صبر وکړم، شاید بیا ټلیفون وکړي. د څارنوال وړاندوینه سمه وخته. ماسپښین یې موبایل وشرنګېد. مقابل لوري وویل زما خبره مو زړه ته ولوېده؟ څارنوال وویل خو موږ ثبوت غواړو. کیسه اوږده ده، په ټلیفون کې نه ویل کېږي. نو چېرته سره ووینو؟ مقابل لوری یوه شېبه غلی و، په ټلیفون کې یوازې د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. وروسته یې ویل
خو په یو شرط. څپ زه غریب سړی یم، ما ته به کوم جنجال نه پیدا کوي. سمه ده، ژمنه کوم. مقابل لوري وټوخل، بیا یې وویل ښاروالۍ ته نږدې یو کوچنی پارک دی، سبا سهار 9 بجې هلته راشئ. په دې واورو کې پارک تش وي، ما په اسانۍ موندلی شئ. ټلیفون قطع شو. څارنوال فکر یووړ، بیا یې د اطمینان لپاره دلې ته په ټلیفون وکړ. هغوی خپل استول شوی ریپورټ سم وګاڼه. ویې ویل چې په څېړنه کې کومه تېروتنه نه ده شوې. د هلک مرګ طبیعي دی او کوم جنایي اړخ نه لري. څارنوال 10 کمې 8 بجې په پارک کې و. له خولې څخه یې سپین تاوونه پورته کېدل او لاسونه یې د اوږده تور بالاپوښ په جیبونو کې پټ کړي وو. په کوچني پارک کې څوک نه ښکارېدل. د هسکوونو تور نري او اوږده سیوري په سپین واورو پراته ول او تر پارک له راګرځېدلو کټار ورهاخوا په تور سړک یو موټر تېرېده. 15 دقیقې نورې هم ووتې. بیا د پارک په شمالي دروازه کې یو سړی ودرېد. بوډا و، له پتلون سره یې شنه لونګۍ تړلې وه او یو پنډ زوړ جمپري په تن و. شېبه وروسته یې څارنوال ته لاس ورکړ. دواړه پر یوه اوږده څوکۍ کېناستل. یوه لحظه غلي ول. وروسته څارنوال وویل چورتي دې کړم. بوډا هغه ته وکتل. بریتو یې سپینه پرخه نیولې وه، د اوږدې پزې تېره څوکۍ سره ښکارېده. بوډا لنډ ځواب ورکړ باید چورتي شې. څارنوال مخ ور واړاوه. خبرې وکړه، ما ژمنه در سره کوي، له ستونزو به لري. بوډا یو سوړ اسویلی ویست، لاندې پر خپل بوټ واوره تخته کړه. ور یې وویل ځکه صبر سړی یم، 13 کاله کېږي چې اشپزي کوم. ما په بېلابېلو هوټلونو کې کار کړی، لاس مې ښه دی، خو تر ټولو د کباب په پخولو کې ډېر تکړه یم. تېره میاشت مې په یوه هوټل کې کار ونیو. دا هوټل د موټرو په اډه کې دی، هلته ډېره ګڼه ګوڼه وي، ولایتو ته بسونه ځي او ښه چلیږي. دا یو کوچنی هوټل دی، د شپې تېرولو ځای نه لري، خو مشتریان یې ډېر دي او خاوند یې په مزو کې دی. بوډا غلی شو. یو سوړ اسویلی ویست وویل دا د 8 ورځو مخکې کیسه ده. ما کباب پخاوه، وروسته مې یوه 14 یا 14 کلن هلک ته پام شو. له نانوای نه یې ډوډۍ غوښته، خو نانوای په غوسه شو. هلک ته د بدرد ویل او له هغه ځایه یې وشاړه. زه حیران شوم. هلک ته مې وکتل، نه جامې د سوالګرو وي او نه هم څېره او نه ظاهري جوړښت. ورغږ مې کړ، راغی او زما تر څنګ ودرېد. پوه شوم چې وږی دی. ما د کباب 2 سیخه ورته ونیول، د مننه وکړه او په بیړه د کباب په خوړلو بوخت شو. دی له رنګه ښایسته و، سپین پوست یې درلود او داسې نه ښکارېده چې تر دې مخکې د کومه سخته پرې ورغلې وي. وروسته مې وپوښت ولې سوال کوې؟ هلک راته وکتل، غټې تورې سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. ویل وږی یم، پیسې نه لرم. کور دې چېرته دی؟ هلک یوه شېبه غلی و، بیا یې سر پورته کړ، شونډې یې وخوځېدې. په ایران کې. حیران شوم. نو دلته څه کوي؟ هلک په خواشینۍ وویل موږ 10 کاله مخکې ایران ته مهاجر شو. په کور کې 15 تنه یو، زه، پلار، مور او زما 2 وړې خویندې. پلار مې په یوه ساختماني شرکت کې کار کاوه. زه هم په یوه مغازه کې مزدور وم. خلکو ته به مې سودا ورکوله، کارتنونه به مې له یوه ځایه بل ځای ته وړل. ستړی به وم، خو بیا هم ښه و. مازدیګر به ټول سره یو ځای شو او د ورځې ستړیا به مې هېره شوه. یو سهار مغازې ته تلم، پولیسو ودرولم. د مهاجرت کارت یې رانه وغوښت، خو موږ د زرګونو نورو افغانانو غوندې غیر قانوني مهاجر وو. اسناد مو نه درلودل. هماغه چې لومړی د سنګ سفید په نوم یوې بندیخانې ته ولېږم. 1 اونۍ مې هلته تېره کړه، بیا یې تر مرزه راواړولم. اوس دا د 6مه ورځ ده چې سرګردانه ګرځم. له کوره هم احوال نه لرم، نه پوهېږم چې څه وکړم. قاچاقبر پیسې غواړي، خو زه په ګېډه نه یم موړ. ایران ته د تګ لپاره پیسې پکار دي، ډېرې پیسې. ما ورنه وپوښتل ولې دغه په افغانستان کې څوک نه لري؟ هلک وویل نه، ترونه مې پخوا لا پاکستان ته کډه شوي دي. دومره پوهېږم چې په پېښور کې اوسي، نورې درک نه رامعلومېږي. نو دا 6 ورځې دې چیرې تېرې کړې؟ تر پرونه یو څه پیسې راسره وې، په یوه مسافر خانه کې به مې ډوډۍ خوړه. د شپې د تېرېدو پیسې نه رانه غوښتې، همالته به پر تخت ویدېدم. پرون مې ټوله ورځ ونه خوړل. بانه مې دا وه چې په نس مې درد دی، خو نن سهار د مسافرخانې خاوند راباندې پوه شو. زه یې له هغه ځایه وشړلم. ما په ژوند کې خواست نه دی کړی، وږی وم، ټیکه نه راتله، ځکه مې له نانوایه یوه ډوډۍ وغوښته. بوډا د ماشومانو په شور و زوب غلی شو. له جنوبي دروازې څخه یوه ډله ماشومان پارک ته ور ننوتل. دوی منډې وهلې، یو بل یې د واورو په غونډو څکو ویشتل. وروسته پرته له دې چې په پارک کې ماتله شي، په بیړه د پارک له شمالي دروازې څخه وتل. د بوډا سر وځړېد. یوه شېبه غلی و، بیا یې ور وویل. هلک یوه لحظه له ما سره ودرېد،
فکر کوم چې د کباب بوی ښه پرې لګېدلی و، خو زه پر دې مزدورو نوره لوري نه مې نشوای ورباندې کولی. دا وخت د هوټل خاوند راغږ کړ: 4 خوراکه کباب. ما نور سیخونه د انګار له پاسه کېښودل، کباب ته مې پکه وهله چې د هوټل خاوند راغی د یو بل خوراک فرمایش راکړ. وویل چې یو نیک دی دوست دی راغلی، غوښې ته څه مساله م ورګډه کړه او په سیخونو کې سپین بسر کې وپیه. وروسته دې هلک ته پام شو، ما ته یې په پوښتونکي نظر وکتل. ومې ویل چې مسافر دی، له ایرانه یې رااړولی، دلته څوک نه لري. د هوټل خاوند په ځیر ورته وکتل، مخ یې راواړه. ویل وبال لري، ډوډۍ ورکړه، بیا به نوره مرسته م ورسره وکړم. له دې سره بیرته هوټل ته ننوت. د هوټل خاوند په ظاهره بد سړی نه و، په غریبانو پام کاوه. هر سهار به یې د 100 روپو نوټ د سوالګرو لپاره ماتاوه. هوټل ته به ډېر ګدایګر راتللي وي، هم ناامیده نه پرېښوده. 1-2 افغانۍ به یې ورته نیولې، دی به پر دخل ناست و. کله کله به یې مسافرو پاتې ډوډۍ پر غریبانو ویشله. هلک ته مې ډوډۍ ورکړه، دی تر ماسپښینه ماتل شو. ما لمونځ وکړ. په هوټل کې هېڅوک نه و، هلک په تخت ناست و، دی چورتې ښکارېده. زه پخلنځي ته لاړم، لوښي مې پرېمینځل او د ماخوستن لپاره مې غوښه پر سیخونو وپیله. کله چې بیرته ورغلم، د هوټل خاوند مې د هلک تر څنګ ولید. دوی خبرې کولې، ښه شېبه وغږېدل. د هوټل خاوند ډاډ ورکړ چې د ځینې قاچاقبران پیژني، هر څه به سم شي. هلک په هوټل کې پاتې شو. د ماخوستن لخوا خلک کم وو، ډوډۍ مو ژر ورکړه. وروسته د هوټل شاګردان هم خپلو کورونو ته لاړل او په هوټل کې درې تنه پاتې شو، زه، د هوټل خاوند او کوچنی مسافر. موږ تر ناوخته ویښ وو. د هوټل خاوند د ورځې حساب کاوه. هلک د بخارۍ تر څنګ غلی ناست و. ما هم د سبا لپاره غوښه وړوله. ښه شېبه نوره هم ووته. هلک ته مې وکتل، سترګې یې له خوبه ډکې وې. ولاړ شوم، د بخارۍ تر څنګ مې ځای ورته جوړ کړ. د هوټل خاوند هم څو ګامه لرې د تخت په بل سر کې پرېوت. ما ته خوب راته. خپله بستره مې هواره کړه. د ګروپ ساکټ ته مې لاس ور وغځاوه او سترګې مې پټې کړې. زه هم دلته مسافر یم. کورنۍ مې په کلي کې ده. 1 میاشت کېده چې کور ته نه وم تللی. په هغه شپه مې خپله کوچنۍ لور تر ډېره په ذهن کې وه، خو وروسته خو وړی وم. بوډا غلی شو. څارنوال په بیړه وویل: بیا؟ د بوډا شونډې وخوځېدې. یوه شورماشور مې سترګې رڼې کړې. د بخارۍ د سرانګار په رڼا کې مې هوټل ولید چې د هلک تر څنګ ناست و. هلک سړي ته سوکان نیولی و، سپکې سپورې ورته ویلې، خو هوټل یې غلی و، هېڅ یې نه ویل او سر یې ځړېدلی ښکارېده. وروسته هلک په بیړه ولاړ شو، بوټونه یې په پښو کړل. کله چې دروازې دستګیر ته لاس ور وغځاوه، اور کوله پو، بیا یو کړنګ شو، لویه شیشه دړې وړې شوه. هلک په توره شپه کې د باندې لاړ او هوټل ته سړه هوا راننوته. بوډا غلی شو. څارنوال ویل: دا یو لوی جنایت دی، دا پست هوټلې باید سزا وویني، باید. بوډا ویل: ما بل څه نه شو کولی، کار مې پرېښود او قانون مې خبر کړ. نور نو تاسو ښه پوهېږئ. څارنوال وپوښتل: غواړې چې چېرته لاړ شې؟ نه پوهېږم، بل ځای به په کار پسې ګرځم. ما درته وویل زه یو تکړه اشپز یم، روپۍ کمه یا ډېره کار پیدا کولی شم. څارنوال ویل: خو که تا ته ضرورت پېښ شو بیا به دې چیرې پیدا کوم؟ د بوډا شونډې وخوځېدې. تا ژمنه کړې وه چې ما ته به کوم جنجال نه پیدا کوي. څارنوال وخندل: زه په خپله خبره ولاړ یم، خو دا زما وظیفه ده، باید د شاهد ادرس ولرم. بوډا ویل: دلته څوک نه پیژنم، خو د کلي ادرس مې در سره ولیکه، کول دی که مې کار وموند په ټلیفون کې دې خبره وم. څارنوال د سړي د کلي او د هوټل دواړه ادرسونه واخیستل. شېبه وروسته په پارک کې هېڅوک نه و. د ونې پر یوه لوڅ ښاخ یو کارغه ښکارېده. د سپینو واورو پر سر څو چې پاڼې باد رغړولې. ماسپښین 2 بجې وې. څارنوال پر یوه خیرنه څوکۍ ناست و، پر غاړه میز ایښې. تورو چایو ډک ګیلاس یې ورپورته کړ. هوټلي ته یې وکتل. ده د ټایپ د یوې جړ شوې کستې راوتلې کولمې خلاصولې. وروسته یې ورمېږ کوږ کړ. د تخت پر سر ناستو 2 ته خبرې سره کولې او دوی ته نږدې یوه ځوانه کې په تېرو سیخانو غوښه پیله. نور هوټل ته شو. څارنوال هوټلي ته اشاره وکړه. هغه راغی او څارنوال ته مخامخ ودرېد. ورو یې وویل: څه شی غواړې؟ څارنوال د لاس په اشاره هوټلي وپوهه چې مخامخ ورته کښېني. هوټلي حیران شو. څارنوال جیب ته لاس کړ، یو کارټ یې راویست. د هوټلي سترګو ته یې ونیو. ویل: څارنوال. د هوټلي رنګ والوت. پر څوکۍ کېناست او څارنوال ته یې په ویره وکتل. څارنوال ور وویل: کاروبار دې څنګه دی؟ هوټلي وارخطا شو. صاحب
ښه دی ګزاره کوي. څارنوال له چای وړه وکړ، شونډې یې وخوځېدې. یو څو پوښتنې درنه کوم. امر کوئ صیب. تاسو ورځې مخکې یو میلمه درلود؟ هوټل یې په ماته ګوډه ژبه وویل. صیب زه خو ډېر میلمانه لرم، ته کوم یو یادوې؟ د څارنوال شونډې وخوځېدې. خو ته د شپې میلمه نه لرې. د هوټل رنګ سور شو. دا وخت د میز تر څنګ 2 تنه ودرېدل. یوه یې وویل 2 چایه 4 روپۍ شوې، 15 افغانۍ. هغه د میز پر سر پیسې کېښودې او دواړه له هوټله ووتل. څارنوال پسې وکتل. هوټلي ته یې مخ ور واړاوه. په ملنډه یې وویل په زړو شیشو کې دا یوه شیشه نوې ښکاري، دا دې ولې بدله کړې ده؟ هوټلي پر تخت ناست ځوانکې ته وکتل. له هغه نه یې وغوښتل چې پاتې کار په اشپزخانه کې وکړي. وروسته یې څارنوال ته مخ ور واړاوه، شونډې یې ورپېدې او په لړزانده غږ یې وویل ماته شوه. څنګه؟ هوټلي چیغه کړه. له ما څه غواړې؟ څارنوال ورمخته شو. د دواړو سترګې سره وجنګېد. څارنوال وویل ته ډېر پست سړی یې، تا هغه هلک ته لاس ور اچولی و، د شپې په بړستن ننوتی وې، ته پوهېږې هغه مړ دی، یخنۍ وژلی. دا دروغ دی. زه شات لرم، زوړ کبابي. هوټلي په بیړه ولاړ شو، منډه یې کړه. څارنوال تر لمنې ونیو. سړی پر مخ یې ولوېد. سر یې پر یوې څوکۍ ولګېد او له تندي یې وینه روانه شوه. څارنوال په خشکه وویل اقرار وکړه، ته هغه هلک ته لاس ور اچولی و. هوټلي سرې لاړې تو کړې. څارنوال ته یې وکتل. شونډې یې وخوځېدې. نه، ما هېڅ نه دي کړي. څارنوال تر ګرېوانه ونیو. ور یې وویل تا زه نه یم پېژندلی، ما د ډېرو مجرمینو ژبه خلاصه کړې ده، ته به اقرار کوې؟ ضرور. هوټلي څه ونه ویل. څارنوال ولاړ شو. د بند په سړه او نمجنه کوټه کې څو ګامه واخیستل، ودرېد. سړي ته یې وکتل. په کاوړ یې وویل ته د بخښلو نه یې، تا جرم کړی، یو نه بخښونکی جرم، ته د لوند سپي غوندې دی، نفرت وړی، پوهېږې ته به پانس شې. هوټلي ولړزېد. سړه ساه یې واخیسته. ور یې وویل راځه یوه معامله سره وکړو. څارنوال په حیرانۍ ورته وکتل. د هوټلي شونډې وخوځېدې. زه یې پانسئ، ته به کومه ګټه وکړې؟ څارنوال وویل د مقصد خبره کوه. ګوره د هلک دوسیه تړل شوې ده، ټول په دې کاڼي دي چې هغه یخنۍ وژلی، ته 2 لکه اوغانۍ واخله او ما خوشې کړه. د څارنوال سترګې رډې راوختې. ټیټ شو. هوټلي تر ګرېوان ونیو. په خوشکۍ وویل ته ماته رشوت راکوې. هوټلي وارخطا شو. څارنوال یوه شېبه غلی و. بیا یې شاوخوا وکتل. د بند د کوټې ور پورې وروسته یې هوټلي ته مخ ور واړاوه. د هغه غوږ ته یې خپله ورنږدې کړه. ور یې وویل زه دومره احمق نه یم، پوره 15 لکه. پای